شروع کوم په نامه د هغه الله چې بخښونکی مهربانه دی. له هر څه وړاندې د افغانستان ولسته د ازادۍ د 103 کالیزې د بیرته اخیستلو مبارکي وایم. او خبرې د شاه غازي امان الله په اړه باندې درته وکړم. په دې لږ تاسو هم راسره ټول وګورئ او راسره مل پاتې شئ. شاه غازي امان الله خان چې د نوي او ماډرن افغانستان بنسټ ایښودونکی و، نه یوازې دا چې هغه د واک په پیل کې له انګریزانو ازادي واخیسته، د افغانستان خارجي سیاست خپل واک ته راوسته، استقلالیت خپل کړ. د دې ترڅنګ د افغانستان په داخل کې په ډیرو رغنیزو پوهنیزو ترڅنګ په هغه چارو باندې لاس پورې کړ چې د افغان ولس یوازینۍ لویه اړتیا وه. یوازینی انقلاب چې د افغانستان د ولس، د افغانستان د روحاني مشرانو، د افغانستان د علماو، د افغانستان د مخورو مشرانو له لورې رامنځته شو، له هغه نه پس یوازینی انقلاب همدا و چې په افغانستان کې ثبات ته لاره هواره کړه. د نن څخه 103 کاله وړاندې په 1298 کال کې شاه غازي امان الله خان له انګریزي ښکېلاک نه د افغانستان ازادي او بهرنی سیاست په خپل نوم کړ. دا هغه دور و چې افغانستان یو نوي حالت ته شاه غازي امان الله خان ورداخل کړ. سره له دې چې د شاه غازي امان الله خان پر وړاندې ډېر زیات خنډونه داخلي او بهرني مشکلات موجود وو، خو مګر د دې بیا وجود تدبیر ورسره وو، جرأت ورسره وو. نه یوازې د یو ښه تورزن او یو ښه غازي وو، ترڅنګ د علم، شعور او د افغانستان د خلکو د رڼۍ په لور د بیولو بل مشال وو. غازي امان الله خان هغه څوک چې نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره ازادي واخیسته، په سیمه کې حتی په هندوستان کې د مسلمانانو یوازینی امید او بل څراغ غازي امان الله خان ګڼل کېده، تر څو پورې وکولی سي دوی هم د ازادۍ له دې لوی او ستر نعمت څخه برخمن کړي. سره له دې چې اماني فکر تر ټولو غښتلی او ښه فکر و د افغانستان په تاریخ کې. لومړی غواړم چې د شاه غازي امان الله خان هغه د زیږېدنې ځای او کال او دغه لومړنۍ زده کړې تر تاسو در ورسوم. شاه غازي امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی د کابل ولایت په بغمان ولسوالۍ کې زیږېدلی. دی په کال 1891 زیږدیز کې په همغه شاهانه کورنۍ کې وزیږېد کوم چې د افغانستان د پاچایۍ د واګو ډیری وخت خاوندان وو. ترڅنګ لومړنۍ زده کړې د په خپل کور کې له خپلې مور ملکې سرور سلطان څخه ترلاسه کړې وې او له هغه نه وروسته د افغانستان د علم له بل مشال محمود طرزي چې د رسنیو پلار هم بلل کېږي، له ده څخه زده کړې ترلاسه کړې. خپلواکي غوښتونکو په 1919 میلادي کې د مارچ په لومړۍ نیټه د امیر حبیب الله خان دویم زوی سردار امان الله خان له انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه پیل شوه. دا هغه وخت و چې د دې وړاندې دورو کې د انګریزانو په خلاف باندې سره له دې چې واکداران موجود وو، د ده له پلار سره هم قدرت و، وړاندې هم قدرت و، مګر دا جرأت شاه غازي امان الله خان وکړ. دی په کورنۍ کې لومړی په سردار امان الله خان باندې مشهور و. کله چې په دې ستره غزا کې ګډون وکړ، د افغانستان د خلکو لپاره دغه ستره ډالۍ ورکړه چې د ازادۍ له نعمته برخمن کړل. له هغه وروسته د شاه غازي امان الله خان په نوم باندې دی ونومول. شاه غازي امان الله خان چې کله له انګریزانو نه په همدغسې د اګست په 19 باندې ازادي واخیسته، دا 2 لسیزې له هندوستان او پاکستان نه وړاندې د افغانستان د ازادۍ زیری و چې په دې جغرافیه کې خپور شو. دا بنسټ د انګریزانو په خلاف باندې شاه غازي امان الله خان کېښوده. تقریبا شاوخوا د ده څه کم 10 کاله دوره وه چې دی ترسره کړه. په دې دوره کې شاه غازي امان الله خان د افغانستان د ټولو ولسونو لپاره علمي مراکزو په جوړولو پیل وکړ، ځکه
یو ډیره مشهوره وینا یې وکړه چې ازادي په توره اخیستل کېږي مګر په قلم ساتل کېږي. یوازینی د افغانستان د بریا تر ټولو ښه چانس په افغانستان کې د ثبات د راتللو ښه ذریعه هغه تعلیم ترلاسه کول دي. د ښوونځیو په جوړولو باندې پیل وکړ، سره له دې چې په داخلي کچه او په بهرنۍ کچه د ده په خلاف باندې لوی لوی دسیسې برابرې شوې. ترڅنګ په خلکو باندې یو څه اندازه مالیات وضع شول، که څه هم دغه مالیات یو څه خلکو ته درانده ښکارېدل، خو اصلا د وطن د آبادۍ لپاره د یو بنسټیز نظام د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو ښه لاره وه چې باید له خلکو مالیات اخیستې وای. یوازینۍ دوره وه چې د شاه غازي امان الله خان په دې دوره کې تقریبا د افغانستان له داخلي بودیجې نه د افغانستان ټولې اړتیاوې د پوره کېدو په حال کې وې. وړاندې چې کومې مرستې برطانوي انګریزانو ورسره کولې هغه ورباندې ودرولې، خو له هغه نه وروسته د په خپله د افغانستان په خاوره کې وغوښتل چې باید له خپلو داخلي منابعو نه له خپلو مالیاتو نه د خپل دولت چارې سنبال کړي، ترڅنګ پرمختیایي بودیجه مخکې بوځي چې هر یوې ځان ته جز لري. دی په دې برلاسه شو چې د ښوونځیو په جوړولو باندې پیل وکړي. هو د خلکو مرسته د ښوونځیو په جوړولو کې د هغه لپاره د ځانګړو پیسو په راغونډولو کې ډېره ځانګړې وه. دوی هم پوره همکاري وکړه چې د شاه غازي امان الله خان د اماني فکر سره سم دوی وکولی سي د افغانستان خلک د شعور خواته لاړ شي. یوازینی پاچا و چې په خپله دوره کې اساسي قانون رامنځته کړ، تر څو پورې خلک په هغه اساسي قانون کې د یو بل حق ضایع نه کړي او هر کس د خپل حق د عدالت پر بنیاد ورسیږي. له هغه وروسته د شاه غازي امان الله خان په وړاندې تر ټولو بغاوت کوونکې نکته همدا وه چې د افغانستان څخه ځینې نجونې اروپا ته د زده کړو لپاره ولېږلې، تر څو پورې د کمال خاوندانې شي او دوی وکولی سي د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان د خلکو په خدمت کې ډېر لوی رول ادا کړي. په همدې اساس یې فیصله کړې وه چې وړاندې نارینه استولي وو، دا ځل د کورنۍ د غړو په شمول باندې ځینې نور افغانان ولېږل. هغوی ته ځانګړې وینا کې خطاب وکړ چې تاسو له اروپا او نورو دنیا کې ځانګړې زده کړې وکړئ، که چېرته زه ژوندی یم بېرته ما ته راځئ، د خاص پیغام او د خپل کمال ښکاره کول به ما ته وکړئ چې زه به ډېر آرام او سکون شم. که چېرته زه مړ وم زما قبر ته ودرېږئ او زما روح به سکون وي، تر څو تاسو افغانستان ته لکه ما سره راڅرګند شوي یئ. په داخلي کچه باندې د آبادۍ ډېر څلي د شاه غازي امان الله خان پر وخت جوړ شول. د افغانستان د اساسي قانون نه وروسته د وزارتونو جوړول د غازي امان الله خان پر وخت کې وشول. هغه وزارتونه چې اوس هم ځینې ځانګړي نومونه لري چې شاه غازي امان الله خان رامنځته کړل، ځانګړې کابینې د با استعداده باشعوره او د هوښیارو خلکو جوړه کړه، ترڅنګ یې په خپله زیات سفرونه وکړل تر څو افغانستان ته د دنیا د نوو نوښتونو سره سم په عصري زده کړو باندې سنبال ولس او خلک وروزي. خو دلته ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر ستر ګامونه او کوټلي ګامونه واخیستل. یعنی یوازینی پاچا و چې وروسته له ازادۍ اخیستلو په دې برلاسی شو چې د ولس رضایت ترلاسه کړي. لویه جرګه یې رامنځته کړه. په لویه جرګه کې د خلکو نظریات واخیستل. همدا ملي بیرغ د هغه عالمانو د هغه وخت مخورو او مشرانو لخوا نه راجوړ شو، کوم چې د ده سره په افغانستان کې په ډېرو مخکښ قطارونو کې موجود وو. د افغانستان په ازادۍ او استقلالیت بیا اخیستلو کې پوره رول ادا کړی وو. همدا درې رنګه بیرغ یې چې درې وړی مختلف او ځان ته رنګونه لري او ترڅنګ درې وړی د ځان ته فکر ښکارندوی دی او د ځان ته شیبو او تاریخ ښکارندویي کوي چې دا بیرغ یې رامنځته کړ او بالاخره دی د افغانستان ملي بیرغ ونوموه. د دې ترڅنګ شاه غازي امان الله خان په خپله دوره کې ملي سرود رامنځته کړ. د ملي سرود ترڅنګ ملي ورځې رامنځته کړې، ځینې میډالونه او ترفې رامنځته کړې. هغه چا لپاره چې د افغانستان لپاره به اتلولي کوله هغوی ته ځانګړې تحفې ورکولې، ترڅنګ هغوی ته ډېر ځانګړي امتیازات نظر کې ونیول، رتبې ورته ورکولې. ډېر شجاعت سره د افغانستان د بقا او د عزت دپاره بیا سپر شي او ودرېږي.
د ده په وړاندې کله چې په داخل کې د آبادۍ لپاره کوټلي ګامونه واخیستل په ټوله نړۍ سره غوښتل چې افغانستان باید یو سیال هیواد اوسېږي، د افغانستان وګړي باید له سکون نه ډکه زندگی ولري او نن نه وروسته باید د ازادۍ او استقلالیت دغه خوند دغه برم دغه وقار څوک ترې وانخلي. په همدې اساس په خپله فیصله کې لومړنۍ وینا همداسې وکړله تر هغې پورې به زه کرار کښېننم تر څو پورې مې چې په بشپړه توګه افغانستان خپلواکه کړی نه وي. او کله چې خپلواکه کړ بیا یې د خپل اماني فکر ټول ولس ته لارښوونه وکړه، خو برعکس ولس په هغه وخت کې چې د دنیا د زیات عصر سره برابر نه و، د دنیا د اجتماعي ژوند سره جوړ نه و، ډېری په دې خاطر باندې بغاوت وکړ چې د ولې نجونې له هېواده بهر د زده کړو لپاره لیږلي دي او د ده په خلاف باندې د کفر فتوا ورکړه، سره له دې چې په دې کې د ګاونډیانو بشپړ لاس و، خو په داخلي کچه باندې هم هغه خلک چې له افراطیت سره او ترڅنګ له دین نه په ناخبرۍ حالت کې وو، له وطن او د خپل د وطن د ارزښتونو نه په هیڅ صورت دوی خبر نه وو، د غازي امان الله خان پر وړاندې بغاوت ترسره کړ. وروستیو کې سردار عنایت الله ته د ده ورور ته واک پرېښوده، دی په خپله ایټالیا ته لاړه، په ایټالیا کې دی میچ شو او هغلته ساده او اسانه زندگی پیل کړه. خو له وطن نه له ځانه سره د اماني فکر تر ټولو لوی ارمانونه ګور ته یوړل چې افغانستان 103 کاله مخکې د دنیا سره د سیال کېدو په حال کې و، مګر په داخل کې هغه افراطیانو او د جاهلیت لرونکو فکرونو خاوندانو اجازه ورنکړه چې شاه غازي امان الله خان دا خلک د علم په ګاڼه سنبال کړي. د ده نه وروسته واکدار په افغانستان کې د ده هغه پیسې او لګښت چې 1 میلیونه د هغه وخت افغانۍ په مکاتبو باندې لګولې، اعلان یې وکړ چې دا پیسې به زه خپلو عساکرو ته ویشم او دا عساکر ما ته دعا کوي. دا له ده وروسته هغه رهبرو چې د افغانستان مدیریت یې کاوه او افغانستان بیرته د شاتګ په حال کې شو، د دنیا د دسیسو ښکار شو، د سړې جګړې ښکار شو او افغانستان تر وروستیو پورې چې تر اوسه پورې 100 سلګۍ دی افغانستان په بد حالت او بد ورځ کې خپل هغه ژوند او هغه دنیا کې خپل عیسیت او برم ساتي. لږ نه وروسته د افغانستان باندې ډېر زیات تعرضونه وشول، زیات وخت د افغانستان باندې د نورو هیوادونو له خوا نه بریدونه وشول، تشدد وشو، ظلم وشو، ولې افغانستان ثبات له لاسه ورکړی و. نن د شاه غازي امان الله خان د ازادۍ د 103 کالیزې په ویاړ باندې غوښتل مې دغه لنډه مقاله په ویاړ باندې غوښتل مې دغه لنډې خبرې تاسو ته وړاندې کړم. په دې هیله چې خوښه شوې مې وي چینل د بادام وطن په نوم سبسکرایب کړئ او ملګرو ته یې ورسوئ او دا ویډیو هم ملګرو ته ورسوئ. ډېره مننه.